السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې یو داسې خوندور اپلیکیشن در پیژنم. په ډېر تفصیل سره تاسو دا ویډیو په ډېره تفصیل سره تاسو لپاره جوړوم. په دې کې تاسو ته د دې اپلیکیشن داسې طریقې در زده کوم چې په ډېرې اسانۍ سره به تاسو کولی شئ چې یو بیکاره تصویر څخه یو ښایسته تصویر جوړ کړئ په ډېرې اسانتیا سره. دوستانو، د دې نه مخکې که چېرته تاسو غواړئ همدرانګه خوندور معلومات ترلاسه کړئ، نو دوستانو د ویډیو نه لاندې په سور سبسکريب بټن باندې کلیک وکړئ. لکه څنګه چې دلته کې تاسو ته ښکاري، په سور سبسکريب بټن باندې کلیک وکړئ. په څنګ کې د بیل آیکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. دا ویډیو چې تاسو د کوم ځای څخه ګورئ، زمونږ یوټیوب چینل تاسو په یوټیوب کې سرچ کولی شئ، تاسو ګورئ. که غواړئ همدرانګه خوندور معلومات ترلاسه کړئ، د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې، که چېرته دا ویډیو تاسو د فیسبوک څخه ګورئ، په ټایټل کې به د دې لینک تاسو ته ملاوټئ. په هغه لینک چې کلیک وکړئ، دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کولی شئ. کله مو دوستانو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، دا تصویر ما پکې ایډیټ کړو، نو تاسو څنګه کولی شئ چې داسې ښایسته خوندور ډیزاین تصویر جوړ کړئ. دوستانو، د دې لپاره به تاسو دا اپلیکیشن کله چې ډاونلوډ کړو، زه اوس تاسو ته در زده کوم. کله مو چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، په دې کې تاسو ته یو دا اپشن نه، په دې کې تاسو ته ډېر خوندور اپشن ملویږي چې په ښایسته ډیزاین کې خپل تصویر جوړولی شئ. نو د دې لپاره دلته کې تاسو ته ښکاري دا اپشن باندې به کلیک وکړئ. همدا ډیزاین جوړول که غواړئ، پکې ګیلري باندې کلیک وکړئ. د ګیلري نه تاسو د خپلې خوښې یو تصویر انتخاب کړئ. هغې وروسته په اوپن اپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو تصویر چې انتخاب وکړو، دلته کې به ایډ راځي. په دې ضرب نشان باندې کلیک کړئ. دلته کې تاسو د خپل تصویر سیز انتخابولی شئ. زه په همدې سیز کې په دې اپشن باندې کلیک کړم، تاسو ته به ښکاري. په دې باندې کلیک کولو سره دلته کې به لاندې تاسو ته رنګ اپشن درکړي. د رنګ اپشن سره دلته کې تاسو ته نور اپشن درکوي په لاندې، چې په کم سیز کې راوستل غواړئ، کم ډیزاین کې راوستل غواړئ، هغه هم درکوي. دا اپلیکیشن دوستانو تاسو ته ښکاري یو څه نه لوډینګ کې. لوډینګ وروسته به دلته کې تاسو ته راشي داسې اپشن، زه یې غواړم بیکګراونډ یې اوس فعل حال رنګ شي، رنګ یې راشي. هغې وروسته لاندې کم هغه چې دی هغه په دې طریقې سره راشي. که د دې سیز ورکوټې کول غواړئ، نو هغه هم تاسو ورکوټې کوه، غټوه شئ. نو دلته کې زه دوستانو غواړم یو ډیزاین ورته خوښ کړم. د ډیزاین خوښولو لپاره دلته کې خو بهي زیات ډیزاین شته، نو زه غواړم ورته دا ډیزاین انتخاب کړم. دلته کې یو ډیزاین به ورته خوښ کړو. لکه دا ډیزاین مو خوښ شو، د دې ډیزاین خوښولو سره به دلته کې د دې سیز چې کم دی په دې طریقې سره کم کړو. دا به اوس تاسو ته خوند در نه کړي، خو زه اوس تاسو ته درښیم چې دا تاسو څنګه ښایسته کولی شئ. دلته کې ګورئ زمونږ دا تصویر چې کوم دی په دې طریقې سره رالو. هغې وروسته دلته کې بیله بیله رنګونه تاسو ورکولی شئ، کوم رنګ چې ستاسو خوښیږي. د دې وروسته دلته کې بیکګراونډ اپشن درکوي. په بیکګراونډ باندې چې کلیک وکړئ، بیا هم تاسو ته که ایډ راځي، بیک بټن سې کټ کوئ. کټ کولو وروسته دلته کې لاندې تاسو ته ډېر زیات اپشن درکوي چې د هر ډیزاین انتخاب کړای شئ. د ډیزاین انتخاب وروسته دلته کې تاسو خپل تصویر پکې ورکوټی کولی شئ. نو چې څومره ورکوټی کول غټول غواړئ، هغه بیا تاسو پسې اړه لري. د دې وروسته دوستانو په دې اپلیکیشن کې نور ډېر زیات خوندور اپشن تاسو ته درکوي. لکه څنګه چې اوس د دې اپ نه مونږ وځو، سپریل اپشن کې د ګیلري نه ورته یو تصویر انتخاب کړئ. د ګیلري نه تصویر انتخابولو سره په اوپن اپشن باندې چې کلیک وکړئ، په اوپن باندې کلیک کولو سره دوستانو زه اوس تاسو ته درښیم یو څه نه لوډینګ کې دوستانو. نو ایډ راځي، بیک بټن سې کټ کوئ. د بیک بټن کټ کولو سره دلته کې تاسو ته ښکاري په دې طریقې سره چې کوم دی په یو کلیک سره تاسو خپل تصویر ښایسته کولی شئ. زما انټرنیټ یو څه نه سلو دی، نو دلته کې ستاسو تصویر پورې اړه لري. که چېرته ستاسو تصویر غټ وي، نو هغه بیا صحیح هغه کې وي، نو هغه په دې طریقې سره صحیح بیا راځي. دلته کې هم تاسو ته ښکاري دا هم په څومره ښایسته ډیزاین کې ما راوستو، داسې هم تاسو راوستلی شئ. اوس د دې سره دوستانو دلته کې بلور اپشن درکوي، د بیکګراونډ اپشن درکوي. په دې کې هم تاسو خپل تصویر ته په یو کلیک سره ښایسته بیکګراونډ ورلګولی شئ. که چېرته غواړئ ستاسو بیکګراونډ ورخړ کړئ، نو په دې طریقې سره یې ورخړولی شئ. تصویر ته تاسو ته به ښکاري په ډېرې اسانتیا سره څومره ښایسته ښکاري. که چېرته د دې تصویر سیو کول غواړئ، اپلای اپشن باندې کلیک وکړئ، په اوکې باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته زما موبایل ګرم شو، بندېږي به دوستانو. دلته کې سیو ټو ګیلري باندې چې کلیک وکړئ، نو دا به دوستانو چې کوم دی ستاسو ګیلري ته سیو شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.